السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو محترمو دوستانو، اسلام پالو مبارزینو، ملګرو او ټولو افغانانو ته خپل سلامونه، نیک هیلې، احترامات وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. محترمو هیوادوالو، غواړم چې د بیرغ د موضوع اړوند څو خبرې در سره شریک کړم. پرون ورځ د خوست والي مولوي محمد نبی عمري صاحب د خوست ولایت اوسېدونکو ته د بیرغ په اړه یو خبره کړې وه چې 3 ورځې وخت درکول کېږي پس له 3 ورځو څخه که د چا پر کور، پر دکان او یا هم په موټر کې د تیر نظام 3 رنګه بیرغ ولیدل سو، بیا حق ته شکایت نه لري. او موږ د دې امر او د دې خبرې هرکلی کوو او پر سر و سترګو یې منو، ځکه چې دا 3 رنګه بیرغ 100 کاله کېږي چې افغانستان ته راغلی. د افغانستان د ملي بیرغ په نامه سره یادېږي. البته نور بچهان چې راغلي دي د ظاهر د وخت څخه بیا راځه تر ببرک کارملو، تر طریقو، حفیظ الله امین او نجیبو پورې دا ټوله بیرغونه په رنګارنګ شکل سره اوښتي دي. بیا د تیر نظام په راتګ سره د اشغال د شروع څخه نیولې تر اوسه پورې دا 3 رنګه بیرغ دی. تر دې بیرغ تر سیوري لاندې، تر چتر لاندې چې کومو غلامو افغانانو او کومو غلامانو ژوند و زندگی کول، د کفارو امر یې پر ځان باندې منی، افغانان یې په شهادت رسول، د افغانانو پر کور باندې وحشیانه چاپې وهلې، د افغانانو په کورونو کې د چاپو باوجود د کورنۍ غړي، زنانه، ماشومان په شهادت رسول چې موږ او تاسې ټول شهیدان یو. نو دا هغه وحشي بیرغ دی چې د دې تر سیوري لاندې په لکهاو انسانان په شهادت رسېدلي دي. د دې تر سیوري لاندې د امریکا غلامي سوې ده. د دې تر سیوري لاندې د ناټو ملاتړ سوی دی د افغانانو په مقابل کې. د دې تر سیوري لاندې افغانان تر پلچرخي او باګرام ګونتنامو رسېدلي دي. که چیرې دا بیرغ خپلواک بیرغ وای، نو د دې تر سیوري لاندې چې کوم افغانانو ژوند زندگی کول، هغه به خپلواک وای، هغه به د دې ملت په ګټه تمام شوی وای، هغه به د پردیو غلامي نه کولای. زما سپین محمدي بیرغ 1400 کاله تاریخ لري. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زمانې څخه را شروع بیا تر نن زمانې پورې چې څومره قربانۍ ته د تر سیوري لاندې او د اوچتولو لپاره څومره قربانۍ ورکول سوي دي، قلم یې د لیکلو څخه عاجزه دی. د دې بیرغ تر سیوري لاندې د نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غاښ مبارک په شهادت ورسېدی، اصحاب کرام په شهادت ورسېدل، زخمیان سول، اسیران سول، همداشان بې ساري قرباني ورکول سول. تابعینو، تبع تابعینو، مجتهدینو، همداشان زموږ ستاسې پلرو نیکهګانو چې پر دې بیرغ باندې څومره قرباني ورکړي دي، قلم یې د لیکلو څخه عاجزه دی. نو څنګه یو څوک را ولاړېږي د 100 کالو بیرغ د 1400 کاله اسلامي بیرغ سره مقایسه کوي؟ تیر نظام راغلی و، 3 رنګه بیرغ و، نظام لاړی، بیرغ ختم شو. زما اسلامي نظام چې خپلواک دی، سپین محمدي بیرغ نشان دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم سنت چې دی په دا بیرغ سره راژوندی کېږي. دا 15-16 میاشتې کېږي چې دا ډنډوره شروع ده، خو دا 2 ورځې کېږي دا اکثر خورا سره ګرمه شوې ده. نو محترمو دوستانو، موږ
دا وحشي بیرغ نه غواړو پر افغانستان باندې. د دې تر سیوري لاندې مخکې یادونه درته وکړه چې څومره وحشتونه سوي دي. د دې بیرغ تر سیوري لاندې چې څومره غلامي سوې ده، هغه بیرغ هیڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه دی. البته هغه افغانان ته چې په حقیقت سره ځانونه افغانان بولي، په حقیقت سره ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی بولي، هغه هیڅکله د تیر نظام درې رنګه بیرغ نه مني او هیڅکله به ان شاء الله تعالی زموږ مشران د دې بیرغ ملاتړ وکړي. د ټولو مشرانو څخه مو دا هیله ده چې بس ته ډېره سینه مو ورته وکړل، ستاسې تر تحمل قربان سم، نور بس ته یقینا موږ دغه ته سترګې نیولې یو، موږ افراد یو، موږ کشران یو، موږ دغه ته سترګې نیولې دي چې څه وخت به ستاسې امر وشي د بیرغ په اړه باندې، چې دا بیرغ به نور په افغانستان کې نه راپاند کېږي. نو موږ د مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده چې نور دې قطعي امر په مکمل افغانستان کې وشي چې د تیر نظام، د تیر وحشي نظام تور سور زرغون بیرغ دې په مکمل افغانستان کې بند شي، سپین محمدي بیرغ دې رپاند شي. البته د خوست والي صاحب دا هم ویلي دي چې موږ چاته نه وایو چې ته دا بیرغ وځړوه، البته عام مسلمانانو او افغانانو ته هغه د هر چا خپل واک او اختیار دی، پر کور یې زړی نه زړی، په موټر کې د ځان سره یږدي نه یږدي، په دکان کې د ځان سره یږدي نه یږدي، هغه د خپل واک او اختیار دی. خو د تیر نظام درې رنګه بیرغ به نور د چا سره نه لیدل کېږي، که ولیدل سو بیا حق د شکایت نه لري. موږ هرکلی کوو، موږ امر ته غاړه ایږدو، دا امر د مشرانو څخه هیله کوو چې په ټول افغانستان کې تطبیق سي. ځینې کسان که د دې مخالفت کوي، هغو کسانو ته دا وایو چې سبا به امر وسي چې زنانې د کورو څخه نه راوځي بازارو ته. هم به ځینې غلام فکره او د غرب تالیسټي وایي چې دا ښځې ولې بندي سولې. بل وخت به امر وسي چې ژرې مطلق که چا ژره وخرول یا یې وویل یا یې ماشین کړل، هغه کسان به مجازات کېږي، شرعي او قانوني چلند به ورسره کېږي. هم به ځینې کسان وایي چې دا نو ولې د خلکو په ژرو په شخصیات کار لري. اسلامي نظام قایمول د امارت اسلامي هغه هدف دی. پر دې شرعي نظام چې څومره قرباني ورکول سولې، موږ نه غواړو چې خپل د شهداو کرامو وینې او ارمانونه مو په سیند لاهو سي. نو محترم افغانانو، زموږ چې کم هدف دی، کم مورال دی، هغه به انشاءالله سرته رسوو. که چیرې دا هر څه شریعت نافذ نشي په افغانستان کې، بیا د اوسني نظام او د تیر نظام فرق نه کېږي. نو د شریعت د نفاذ لپاره چې څومره قرباني ورکول سوي دي، انشاءالله تعالی هغه قرباني به بې ځایه نه ځي. نور مو الله جل جلاله ته سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.